نشو اړولی هغوی به زموږ مخکې روان الله رب العزت په سورة حجرات کې 14 آیت کې فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله فرمایي بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولی چې تاسې یو تر بله سره وپېژنئ. کورنۍ یوه نمونه د قدرمنو اوریدونکو چې له اسلام پرته یې دنیاوال نه پېژني. هغوی زموږ غوندې صلې رحمي نه لري. دا یو نسبي امتیاز دی چې موږ یې ساتل غواړو. دا د نهضت او پاڅون له مقدماتو څخه یوه مقدمه ده او موږ هغه څه لرو چې دنیا ته وړاندې کولی شو. زموږ هدف په دې خپرونو کې زموږ هدف د کورنۍ ساتل دي. مخکې له دې چې دا وبایلو د کورنیو پاشلتیا او ټوټه ټوټه کېدل لکه د تسبیح د دانو غوندې بیلیږي. هغه دیوالونه چې زموږ د اسلام او ځمکو ساتنه یې کوله لویدلي دي او له منځه تللي دي. نو موږ باید د کورنۍ ساتنه وکړو. که چیرې کورنۍ مو ضایع او خرابې شوې د دې امت آینده هم ضایع کیږي او تباه کیږي. نو اوس قدرمنو اوریدونکو خپلې کورنۍ ته وګورئ او الله شاهد ونیسئ چې د همدغه الله په خاطر د هغوی ساتنه کوو. که چیرې په ذهن کې هم غواړئ چې له دوی څخه تښتئ یا ورسره خیانت کوئ د کورنۍ د ساتنې لپاره الله ته عبادت وکړئ. دا داسې معنا لري گویا د اسلام ساتنه کوئ. ډېر غټ څیز چې بچیانو ته مو وړاندې کوئ دا دی چې ورته ووایي مور سره مینه کوئ او یو متعادل ژوند تیر کړئ. تر ټولو ساده قاعده دا ده چې د کورنۍ د راټولولو نیت مو د الله رب العزت په خاطر وکړئ. له هغه سره یوه ژمنه وکړئ او له ځان سره یو شرط وتړئ. الله رب العزت په سورة توبه کې 75 او 76 آیت کې فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. او له دوی څخه ځینې داسې هم دي چې هغوی له الله سره ژبه کړې وه. که هغه په خپل فضل سره په موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات وکړو او نیک عمله به شو. خو کله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپل ژبې څخه داسې وګرځېدل چې پر هغې پروا هومره هم نشته. الله رب العزت نهضت او اصلاح د کورنیو په استقرار او آرامي پورې تړلې ده. رحمانی بندگان چې لوی الله یې ګردو نړیوالو ته صفت کوي دا دي چې الله فرمایي په سورة فرقان کې 4 آیت کې والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. او هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو یخوالی راکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه. راځئ چې د ځمکې د اصلاح او سمون لپاره د مؤمنانو رهبري په لاس کې واخلو او دا په کور او کورنۍ کې له مینې محبت او استقرار پرته نه رامنځته کیږي. کله دې چې له کورنۍ سره اړیکې ټینګې کړې او پر هغو بسنه وکړې هیڅ کله به خیانت ونه کړې او په دې ډول به دا صلاحیت ومومې چې یو متیقن امام شي. انشاء الله موږ به ساده او مهم قواعد وضع کړو چې د هغو په وسیله به خپلې کورنۍ ستونزې حل کړو. لومړنۍ قاعده ایمان دی. د هغه چا لپاره یوه جادوګره نسخه ده چې د هغه او ښځې او بچیانو مور او پلار ترمنځ یې ګرمي او له مینې او محبت څخه ډکې اړیکې واوسي. او دغه نسخه په ګډه او په مشترکه توګه د الله رب العزت عبادت دی. هر څوک په خپل کور کې یوازې او یوازې د الله عبادت کوي. ځینې وخت یې خجالت او شرمېدل د دې لامل ګرځي چې په مشارکتي ډول او په جمعي ډول الله ته لاسونه پورته کړي او د الله رب العزت نه بښنه وغواړي. که چیرې یوه ښځه او خاوند په ګډه سره پریکړه وکړي چې نن شپه به پورته کیږو او الله رب العزت ته به 2 رکاته او 4 رکاته مونځ کوو، په ګډه به عبادت کوو، څه خیال کوئ چې د هغو په کورنۍ کې به څه رامنځته شي؟ څومره مینه به وي، څومره محبت به وي، څومره الفت او شفقت به وي. د هغوی ترمنځ به محبت او عاطفت څه ډول وي؟ آیا دا معقوله خبره ده چې په ګډه د یوې وړوکې تڼۍ په خلاصولو کې یا په خوراک کې د مالګې پر زیاتوالي شپه رڼه کړئ؟ هیڅکله نه. تر دې وروسته چې په ګډه د الله عبادت